السلام علیکم دوستانو، د مشر افغان چینل د ښه راغلاست. نن به موږ تاسو په دې بحث وکړو چې ګرامر څه ته وایي. یعنی د ګرامر ډیفینیشن د تعریف. The rule and regulation of any language is called grammar. اصول او قواعد د هر ژبې ګرامر بلل کیږي. بغیر اصول او قواعدو څخه یوه ژبه هم نه خبرې نه سو ورباندې کولی، نه موږ کوم یو شی ورباندې ویلی سو. نو له ګرامره بعد دوستانو له موږ سره دی سبجیکټ یعنی موضوع. د سبجیکټ ډیفینیشن یا تعریف دی. The doer of any action is called subject. د هر عمل ترسره کوونکی د موضوع په نوم یادیږي. لکه دوستانو د ټول مثالونه د سبجیکت دی. I, she, he, they, it. I یعنی زه، she هغه، he هغه، they دوی، it دا. I am teaching English. زه انګلیسي درس ورکوم. په دې جمله کې دوستانو له مونږ سره I سو سبجیکټ سو او د پاتې کوم جملې سو د پریډیکیټ پارت یعنی پریډیکیټ حصہ ورته وایي. زه انګلیسي درس ورکوم یعنی سبجیکټ دا زه سو عمل ترسره کوونکی سو او I یعنی سبجیکټ سو د ډور اف اکشن سو. نو دې ته مونږ وایو دوستانو سبجیکټ. دا و د نن ورځ درس. الله دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ وګرځېږي. والسلام.